د هر مسلمان دنده د ماشوم د ساتنې لپاره د هر مسلمان دنده ده چې خپل ماشومان او ټولنه وساتي، خپلو ماشومانو ته ډوډۍ، جامې، کور او د پولیو څخه پاک ماحول برابر کړي. د پولیو واکسین حلال او ستاسو ماشومانو ته ګټور دي. د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته ټول اسلامي هیوادونه د پولیو ناروغۍ څخه پاک شوي دي. د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، ایران او مصر په ګډون ګڼ شمېر اسلامي هیوادونه له پولیو ناروغۍ پاک دي. هغوی د خپلو ماشومانو راتلونکی د پولیو واکسین په مرسته ژغورلی. اوس زموږ نوبت دی چې خپل ماشومان وژغورو. افغانستان او ماشومان مه هیروئ. بس 2 ګامه د پولیو څخه خلاص افغانستان په لور. بس 2 ګامه د پولیو څخه خلاص افغانستان په لور.